هی وایم دا څه ټیم شو خو د دې شت خوړلو د پته نه لګي پته نه چې په کوم تلفوت وایم هغه څلور د پیسې دا کوي څاروي واغه ده هلکه نو جوش په څاروي څه پوهېږم زه مشر کړی یم خو بس ما ده ملتکیه وایم یا هلکه ملتکیه چېرته روک شوی یې السلام علیکم بابا السلام علیکم وعلیکم السلام دا ته ووایې که نه دا ته چېرته تللی وې منګه په چکرو ته وه په چکر وځي څنګه په چکر وځي سم کول منه بابا منګه چټي ویشتله وایم چټي ای خی وایم تا اوسه پوه چې کوم دی که نه وایم د توت یو پاڼه دې ونیو ویشته چټي وایم ځکه تا ورسره څه کول ما ورسره څه کول بابا ما ورسره په بوجۍ کې راغونډول چټي هله په بوجۍ کې راغونډولو وایم دا راته ووایې که نه سر خوړلو وایم چې پلار هم دروغجن او که نیکه هم دروغجن و پلار هم دروغجن و بابا دروغ او رښتیا یو شان وي وایم نه نو تا ته زه دروغجن ښکارم نو کم خو هم نه بابا من خو وایم چې دا کونټه د دې ملا ته ونیسم که نه نو بیا به ما بدې ښکارم خلک پوه چې که نه مشر څه دی او کچه دوی راګېد کړی دی او په واده واده یې مړ کړ او که نه دا خبرې صحیح ده که نه وخم خو ما دا خبرې پرېږده بابا د مطلب خبره کوه او سما مطلب خبره کوه چې وی کوله دغه شان دي دغه پوزې خو یې خبرې کوم په دې خبره کې دي د یوې خښتې هم د وزن شته پوهېږې که نه چې داسې چل به وکړې که نه چې پوره اته کسانو پیسې یو ځای کړي دي او حسابي پرې راروانه قربانۍ ده نو ته پکې نه نو خو ما سره اته دي که نه ما سره اته دي که نه ته خو نه دي مله دا څه شی دی ساده ګل یو ما ته ساده ګل یو دا باده ګل دی عجیبه ته دی یمه ده ویوه که نه یمه داسې څه دي که نه پیسې درکومه بچي لار به شي که نه او میلې ته به ځي په لاره کې به ګوره د چا نه هم څاروي نه اخلي هېڅ چا نه ګورې ښه د چا نه به څاروي په لاره کې نه اخلي چې لاره کې داسې څوک یې مېلاوېدل که نه وایي نه کوم سودا صحیح ده بابا غم مه کوه زما نوم به تکېږي او زه اور خوله کې وړم ما یې سر خوړلی یا سر خوړلی وایم په ایمان که نه چې ګوره اوس به دې لوګي سي د بل ځای نه وباسم پڅه ما سره څه وکړه که نه په المارۍ کې پیسې پرتې دي خوا ده اوسه سلام علیکم څه ده مو دې که دې خوا ده مته څه دی زه ور سره ځم که نه څنګه ځې په لار کې څوک ګیر نه کي وایم په لار کې څوک ستا د لاسه چې کوم دی که نه زما ډېر کارونه ګډوډ شوي دي دا سړی به اوس بیا په چې کې دوکه کې او ښه شه وایم ده پسې به نه ځې نه ځمه باید کښېنه سر خوړلی یم یا لکه شاده ګله وایم باچا ته وغږ ونه کړې چې کوم دی موږ میخه راولو سر خوړلی کار به دې لاره کتلي ګورې السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر مرزکیه څنګه جوړې طبیعت دې ښه دی خیر دې بالکل څنګه چل دی وایم یاره بس اصل زبردسته میخه مې ساتلې ده که نه وایم به بختور سړي دي که دا میخه زما نه چا واخلي وایم دا خو سمه مو کړه د خدای نېکبخته وایم ما وایم دا جګول پیسې راکړي دي که نه څم روان وم میلې ته نو خلک د کور کوڅې میخه اخلي وایم داسې میخه به در باندې خرڅه کړمه چې داسې میخه به وي چې په کوم وروسته قرباني کې خلک وایي چې منم د دا میخه د چا نه اخلي لکه غوښې پکې ښه بمبار اوه رپي لکه ستا په شان پکې زما نه ډېره غړه داسې ده که نه چې داسې ولا ډبر داسې ورپي دا غوښې ورپي وایم دا راته ووایه که نه چې په غاښ باندې هسې څو ده په غاښ پوره شپږ ده شپږ ده ښه بابا دا څه ویلي د دې خوا راشه خوا راشه څه چل دی ولې ما وې زمونږ میخه چې دا په غاښ پوره شپږ ده بابا د هغې خو یو غاښ هم نه الا یو غاښ هم نشته ما ته ګوره سنده وایم دوکه دې راسره کوله که نه دا دې مې خپل نصیب دې پلټو دا 2 لکه روپۍ وې پېښو که نه وایم دا دروغ وایي نه پوهېږي ماشوم دی ماشوم دی دوکه بازه یا خو تا ته پته لګي چې زما نوم به ډکېږي او زه چې یو پرې راغیب شم بیا نه راپیدا کېږم یا چې چا په سور خلم بیا چې نه لټېږم سمه ده کتابو برباد چې روح ګاک کې رانه میلې ته به ونه تلمه زه به دې مرتکي سره ګورم اورېږه ښه لکه دا دلته څه کې ګرمۍ ته ناستې دی خولو ته راباندې دا جاړې ولې منځکي میلې ته به ونه تلمه ولې
لاړو څاروي پسې دونه شان پیسې ځان سره یوړې او څاروي م راولي ژاړه خو مه کنه نو. خوښه مړه اوس په دې غټه میخه به راولي او بیا به له ځوانه ګیا کوې که نه هلې ګیا به کوو واو ګیا به کوې که نه زه نه لاړم کښېنه ځه خلاص صحیح ده ځه ګیا به وله کومه ډېر شي Ya dubasi, yang kota ya pakai tu, no, dalam mistakan itu, dia tu apa, kerja keluar, sama apa, dia kan kaji pun tak beri, jadi kata saya ya saya, jadi fakta, tu khasam kapur saya, sama apa, baik cuba. Ya kah, dia sama tas tak bela lagi dia, sama, awas, kaji pun tak pakai, lebih kaya mah. Aga tayo pata na sa manu matakidi. O totoo pinag-exam. Kaya na pinag-exam. زمانده کې میلې ته به ونه تلم میلې ته میلې ته څه له لاړو هغه ځان سره میخ هم اخېسته او دونه پیسې م ځان سره یوړې دا راته ووایه که نه چې جامې یې څنګه اچولې وې جامې داسې نسواري شان وې نسواري او دغه دا ټوپۍ واسکټ ټوپۍ داسې د دې په شان برګه ټوپۍ وه او واسکټ چې کوم دی هغه شیشو والا و شیشو والا او پیسې ورسره ډېرې وې که نه پیسې ورته سمې ډېرې وې او دونه سره سره لوټونه وه زه بس ته بېغمه شه ځه دقه نه اوس هم لنډې وه ښه ده بس زه بېغمه شه ځه اوس به دله میخه راولي ښه کښېنه بابا مې رایا ټوله که روپۍ راکړې چې په دې باندې به هغه ته میخه وشي د میخې د نیټ نه خبر نه دی او د میخه راوله په 2 لکه روپۍ خو ما دا واخېسته میخه خو 3.5 لکه روپۍ دي بس زه به دلته لږه دمه وکړم او دا به که یو خوري څنګه چاندي دلته خو ما هغه خپله سخۍ تړلې وه نو د دې نه خو راته شیله جوړه شوې داسې مې بابا 2 لکه روپۍ راکړې وې په هغې خو میخه ونه شوه ما بیا سخۍ راوسته نو هغه سخۍ پته نه چې څه چل شو نو اوس په دې باندې څه وکړم دا خو سم د پیسو بچې دی وایم داسې کار کوم که نه چې خیر خو مې نشته زه ورځم وایم هغه ترور کړم یې لږې اوبه به م وڅښم او لږه پنیر به م ورکوالم زه خو هسې اور خوله کې وړم السلام علیکم وعلیکم السلام مې کمله څنګه خورې یاستئ وایم خیمه تورې وایم داسې کار دی که نه چې په ډېر غم باندې اورېدلې وه یا الله بیا څه چل شوی وایم هغه پلار به راله پیسې راکړې وې چې مېلې ته لاړ شه او میخه راوله البته ته پوهېږه که نه
نو بیخه مې راروانه کړي وه که نه ټوړې نو هغه مې ټول تړلې ما مې زه ولې ګیا کوم نو چې ګیا مې وکړه ولې چې رایم نو هغه مېخه نه وه بیا چیلې وه شاباس نو څنګه چیلې وه ولې څه چل پې شوې نو بس هغه به چاته خولو به بوتلي نو خولو به بوتلي نو اوس دلته څه کې نو وایم زه دلته رایم دلته تا سره پنی اخلم زه نو پلار به مې وښي بیا نه ته خو د پلار یو زوی ولې به دې وښي خیر دی دې کې خو ستا ګناه نشته تا خو څه خرڅه کړې نه ده او خولو بوتلې ده څه خیر دی هېڅ هم نشته دی ښه کور ته لاړ چې ګوره کور پرېږده دې چېرته کراچۍ ته ونه تښتي ما خو وایي چې زه به ترونه پیسې غواړم او کراچۍ ته به لاړ شم نه ترور به کله هم تاته غلطه لار ونه ښي خپل کور ته ځه ښه نیازبین یې ښه ورته ګران یې هېڅ هم درته نه وایي ښه لاړ شه کور ته بس لاړم ترونې ته ورکړه وراته الله دې دې کمله که خوشحاله ده که نو نوکري ونه کړي شابس لکه میخې تندر والده ښه ده چې په میخه تندر را پرېوتې هغې نه خو چیلې جوړه شوه خو په ده را پرېوتې وې نو د ده خو به یې بنګکور یې تاس کړی او راځم مزه وزم چې امیخه ګودم که نه کېنه څه میخه ګورې ولې تا میخه نه وته څه وایم بابا داسې کار وکړو که نه هغه میخه ما یې لاړ کې خولو واغسته داسې وې او چیلوکي راته پرېښی و وای زما هغه چیلوکي ګودم نه هغه چیلوکي مې ورته پرېښودو نو تا څه کولې ته که د بس ته ګولون وې نو بس ما مې میخه شم څه ولې تا ما وینو چې ته ما ګولې که نه وایم شیمان که نه که باندې دې پرېږدم وژنم دې بخي ووه سمې ووښه کېړه درکړمه د بدې خوا داسې تا څه کول زه دغلته لار کې ناست وم بدل کې دې څه کول دغلته لار کې ناست وم چې څوک په داسې تلل که نه نو ما به ورته وایي زما ورور میخه راولي او دونه پیسې مې یوړې ځان سره وایم بله ساده ده